السلام علیکم ډیر سټوډنټس تم څرګندوم چې روغ او جوړ بیاست دی راځو نن د نسم کلاس د بایولوژي په چپټر نمبر 3 باندې پارت 2 دی په دې کې په اورګانیک کمپاونډز عضوي مرکباتو کې پروتین باندې بحث کوو راځو وایو چې دا پروتین څه شی دی څنګه جوړ شوی دی کم وظایف لري ورې دا پروتین چې کوم دی د عضوي مرکباتو څخه دی موږ ویلو کاربوهایډریټ لپټ پروتین دغه څه وټامین دا څه شی عضوي مرکبات اوس د کاربوهایډریټ او موږ تیر لیکچر کې باندې بحث وکړ هغه د انرژي د سورس لپاره د دې پروتین نوم هغه د انرژي موږ ته لاس راتلی شي دا پروتین په خپل یو پیچلې عضوي مرکب دی صحیح ده دا غټ مالیکولونه دي لوی مالیکولونه دي د سی واړه مالیکولونو سره رايوځي شي لاسونه ورکی ټول چې رايوځي شي دا غینه یو غټ مالیکول جوړ شي هغه له پروتین وایي څه شی وایي پروتین وایي هغه واړه مالیکولونه چې کوم دي هغه لاس چې سره ورکی او رايوځي شي دا پروتین ته جوړ شي هغه له وایي امینو اسیډز څه شي امینو اسیډز مطلب امینو اسیدونه دا امینو اسیډز دي دا امینو اسیدونه دا رايوځي شي څه شي امینو اسید پلس امینو اسید پلس امینو اسید ډېر امینو اسیدونه بلا شي امینو اسیدونه راځي شي او د دې نه جوړ شي پروتین یو غټ مالیکول جوړ شي د امینو اسیدونه چې دي واړه مالیکولونه دي صحیح ده او د دا چې کله راځي شي یو غټ مالیکول ته جوړ شي پروتین دغه امینو اسیدونه چې په خپل منځونو کې سره یوځي کیږي هغه یو باند دی یو رابطه ده هغه لوي پپټاید باند څه شي پپټاید باند د پپټاید اړیکې په واسطه باندې دغه امینو اسیدونه څنګه شي راځي شي کاربوهایډریټونو کې هم کوم باند ویلو باندې کې موږ ویلو ګلایکوسایډیک باند ودلته چې کوم دی د امینو اسیدونه کوم یو ځای کېږي هغه له پپټاید باند وایي دا کاربوهایډریټونه موږ ویلو چې هغه د کاربن هایدروجن او اکسیجن نه جوړ خو دا پروتینونه چې کوم دي د دې پروتینونو سټرکچر چې کوم دی هغه داسې دی ګورئ په دې پروتینونو کې چې کوم دی په دې کې کاربن شته دی هایدروجن شته دی اکسیجن شته خو په دې کې سلفر او بل څه شي فاسفورس دا پکې شته صحیح ده یو دوه عناصر پکې نور دي دغه سي دا خو پروتین وکنه غټ مالیکول دا پروتین جوړ شوی و د امینو اسید نه وړوکی مالیکول راځو اوس په دې امینو اسید باندې بحث د امینو اسید په خپل دا صحیح ده دا امینو اسید امینو اسیدز دوه ای ورته ولیکئ دا چې کوم دی دوی شارټ کټ شو صحیح ده د امینو اسید په خپل د نایټروجن اکسیجن هایدروجن او دغسې کاربن دغه جوړ شوی صحیح ده کاربن هایدروجن اکسیجن نایټروجن دغه نه جوړ شوی دی بل چې کوم دی په دې طبیعت کې زموږ اساسو په دې دغه کې چې کوم دی ډېر امینو اسیدونه پیژندل شوي خو د دې نه یو څو قسمه دي که نه تقریبا 100 دانې دي 100 دانې دي دوی کولی شي پروټینونه جوړ کړي چې ډېر زیات پیژندل شوي هغوی پروټینونه نشي جوړولی نو په دې کې چې کوم دی یو 100 دانې دي هغوی پروټین جوړولی شي ګورئ د امینو اسیدونه څه دي کله چې تاسو د پروټین وخورئ پروټین د پروټین چې کله تاسو وخورئ هغه معدې ته لاړ شي که نه دلته پرې تاسو لکه هضم وکړي معده کې پرې هضم وشي دا چې کله لاړ شي کولمو ته هغه په پریکرزر باندې بدل شوی ګرو هر شی چې کوم دی موږ تاسو وکړو هغه په پریکرزر په اولیه مواد باندې بدل شوی ګلوکوز چې کوم پولی سکرایډ موږ خوړلې کنه ډوډۍ موږ خورو پولی سکرایډ دی هغه بدل شي په زموږ تاسو په هضمي سیستم کې مونو سکرایډونو ته ګلوکوز ته بدلي پروټین چې کله موږ تاسو وکړو دا خپل اولیه مواد مطلب امینو اسیدونو ته بدلي دا چې کله امینو اسید ته بدل شي په کولمو کې د کولمو د جی آی ټي ګاز په انټسټینل ټریکټ کنه دا چې کوم دی په دې کې څه شي دا جذب شي وینې دوران دراشي چې کله بیا د وینې دوران تراشي وینه ټول بدن ته تللی کنه د دې د لارې لاړ شي هر څه ته لاړ شي هر دروازې ته هر کور ته ورشي هغه ته چې کله ورشي نو دلته د هغوی انابولیزم وشي انابولیزم باندې موږ بحث کړی واړه شیان هغوی رايوځي شي یو غټ شی ته جوړ شي واړه امینو اسیدونه دي دوی رايوځي شي او موږ تاسو وده موږ تاسو غټي ولې خوراک کوو کنو دغه خوراک په دې طریقه هضم جذب او دغه ټول مجرات د وینې په واسطه باندې ورسیږي دا پروټینونه امینو اسیدونه دا امینو اسیدونه واړه خښتې دي دا سره رايوځي شي دا خښتې ولګي یو غټ دیوال ته جوړ شي موږ تاسو غوندې یو غټ انسان ته جوړ شي دغسې نو وده وشي زموږ تاسو بدن څنګه شي غټ شي موږ تاسو ولې غټېږو ځکه موږ تاسو پروټینونه اخلو دغسې حیاتي فعالیتونه چې کوم دي هغې کې لکه زیات عمده رول لري جوړښتونه موږ تاسو په خپله د دې پروټین نه جوړ صحیح ده بل موږ راځو د امینو اسیدونو چې کوم دي دا دوه قسمه دي یو اساسي ورته ویلی شي که نه ضروري ورته خلک وایي بل غیر اساسي هغه دي چې هغه زموږ ستاسو بدن کې نشي جوړېدلی یا د حیوان بدن چې کوي هغې نشي جوړولی دا به ته په خوراکه کې ورکوي او بل غیر اساسي دي هغه خپل بدن کې جوړیږي ضرورت دی نشته چې تاسو څنګه کې خوراکه کې ورکړئ خوراکي نه پرته زموږ ستاسو بدن دا جوړولی شي اوس دا پروټینونه چې کوم دي دا پروټینونه د امینو اسیدونو په بنسټ باندې هغه په دوه قسمه دي یو هغه پروټین دي چې هغه ټول اساسي امینو اسیدونه لري لکه حیواني پروټین څه شي انیمل پروټین ونه وایي څه شي انیمل پروټین دا حیواني پروټین څه دی دا بهترین پروټین دی ښه انیمل پروټین کوم یو دی لکه موږ سره اګز وکړو که نه هګۍ شولې دغسې ملک دا شوده چې کوم دي صحیح ده دغسې میټ دې له ګوره مکملې غذاګانې وایي ښه دوی ټول اساسي امینو اسیدونه په خپل ترکیب کې لري ټول اساسي امینو اسیدونه راوځي شوي دي او دغه جوړ شوي دي نو ځکه خو دې ته چې وایي
هغه پروتین چې هغه ټول اساسي امینو اسیدونه لري او د انیمل پروتین وایي دا بهترین پروتین دی. بل هغه پروتین دی چې هغوی اساسي امینو اسیدونه نه لري، صحیح ده، یا که لري کمې لري، لږې لري، هغه چې کوم دی نباتي پروتین دی، صحیح ده. نباتي پروتین کې چې کوم دی غنم راځي، دغسې جوار راځي، دغه لوبیا شولې، دا چڼې شولې، دا پکې راځي. اوس د امینو اسیدونو د بدلون په اثر باندې، صحیح ده، امینو اسیدونو د بدلون په اثر باندې چې کوم دی یو مختلف قسمه واقعیات رامنځته کېدای شي، لکه سیکل سیل انیمیا ورته وایي، لور ته ورته هغه وینه چې کوي هغه ناروغي ورته وایي، لور ته ورته د وینې ناروغي، د وینې کموالی، صحیح ده، انیمیا د کموالی هغه هم کېدای شي. مثلا لایزین یو امینو اسید دی، ښه، لایزین بیا چې کله بیوشني ته لاړو نو بایو کیمستري ولا وایي په هغې کې دغه شل واړه امینو اسیدونه چې کوم پروټین جوړوي په دې هر یو باندې به بحث کوو، په دې ټولو باندې به بحث کوو، خو اوس تاسو ته صرف نوم وکړم. لایزین چې کوم دی یو امینو اسید دی، فرض کړئ دا چې کوم دی زموږ ستاسو د بدن یو عضو مثال یو شی جوړوي، یو کار کوي، خو که د همدغه په ځای باندې بل څوک راغی، مثال پرولین راغی که نه، پرولین راغی یا دغسې ټریپټوفان امینو اسید یا بل یو امینو اسید راغی، د یو امینو اسید په ځای باندې بل یو راغی، نو دلته شی دی د امینو اسید د بدلون په اثر باندې کېدای شي لکه بدلون واقع شي که نه، داسې یو څه واقع شي چې هغه لکه زموږ او ستاسو بدن ورسره ناشنا وي. لکه یو د هغې نه هغه سیکل سیل انیمیا ستاسو کتاب کې ډېر ښایسته مثال ورکړی دی، سیکل سیل انیمیا، صحیح ده، لور ته ورته کموالی ناروغي ته که نه، دغسې د وینه چې کوي هغې کمي انیمیا، صحیح ده، ان مطلب نشتون ایمیا د وینې، دا وینه هلته څه شي کمه شي. ښه، بل چې کوم دی دا امینو اسیدز، صحیح ده، دا امینو اسیدز دا سره راوځي شي، تاسو مخکې ما تاسو ته ونه ویلې دا امینو اسیدونه څه شی، امینو اسید پلس امینو اسید پلس امینو اسید، د دې نه یو شی جوړ شي هغې له موږ وایو پیپټاید، څه شی، پیپټاید، څه شی، پیپټاید موږ ورته وایو. دغسې یو څو پیپټایډونه نور راوځي شي، صحیح ده، پیپټاید پلس پیپټاید، صحیح ده، یو څو پیپټایډونه نور راوځي شي هغې له موږ وایو پولي پیپټاید، څه شی، پولي پیپټاید، پولي مطلب زیات، صحیح ده، د څو پیپټایډونه چې راوځي شي هغې ته پولي پیپټاید وایي. بیا چې څو پولي پیپټایډونه راوځي شي، صحیح ده، څو پولي پیپټایډونه سره راوځي شي کیني لاسونه ورکړي نو د هغې نه جوړېږي پروټین، صحیح ده، د هغې نه څه شی جوړېږي، پروټین، صحیح ده. دا اوس زموږ او ستاسو پروټین د دې وظایف چې کوم دي راځو په هغې باندې به هم اوس بحث کوو، خو دې پروټین باره کې تاسو همدومره زده کړئ ستاسو د کتاب مطابق. زه دا خبره په هر لیکچر کې کومه چې دا هر څه موږ وایو ستاسو د سکول د بایولوژۍ د کریکولم او د نصاب مطابق موږ خبره کوو، که نه په دې هر یو کې چې کوم دی بنا شي تفصیل کړو، ډېر زیات معلومات پکې پراته دي، لیکچر پرې ریکارډ کېدای شي، کتابونه پرې لیکل کېدای شي. ښه، راځو موږ د دې پروټین په وظایفو باندې بحث کوو چې دا موږ څه څه کولی شي، د پروټین څه شی دی که نه، په دې خو موږ بحث وکړو چې څه شی دی، څنګه جوړ شوی دی، د څېړنو نه جوړ شوی. نمبر 1 د دې چې کوم دی یو وظیفه ده هغه سټرکچر موږ لټوي. ښه، عموما زموږ او ستاسو د بدن د سټرکچر چې کوم دی هغه دغه نه جوړ شوی، زموږ او ستاسو دا ویښتان چې کوم دي هیرز، ویښتان دا د دې نه جوړ شوي دي، دغسې نوکان چې کوم دي نیلز، نوکان دا د دې نه جوړ شوي، صحیح ده، دغسې مسلز چې کوم دي، مسلز دا مسلې دا څه ولا وایي عضلات، ټیشو، انسان چې کوم دي دا ټول د دې نه جوړ شوي. ښه، نو زموږ او ستاسو په بدن کې سټرکچر څوک کوي، هغه پروټین کوي، یو اندازه انرژي دا هم ورکولی شي، تقریبا 4 کالوري دا هم ورکولی شي د کاربوهایډریټ په اندازه باندې. بل چې کوم دی انزایمز، زموږ او ستاسو په بدن کې چې کوم دی انزایمز دي، ښه، دا بایولوژیکل کټالیست، ښه، جیولوژیکي کتالیستونه دي، دوی یو تعامل تیزوي، خپله پکې برخه نه اخلي، په دې به هم د خیره بحث کوو. دا انزایمونه څه دي، ټول انزایمونه، تقریبا ټول انزایمونه چې کوم دي هغه د پروټین نه جوړ. بل موږ تاسو هارمونز، زموږ تاسو موږ په انډوکراین سیستم باندې بحث کړی دی، اوس دا هارمونز چې کوم دي، هارمونونه هغه هم د دې نه دي، د پروټین نه جوړ شوي دي. که انسولین چې کوم دی هغه خپله یو پروټین نه جوړ دی، دغسې جي ایچ موږ ویلی ګراوت هارمون انسان څنګه وده کوي، هلته ګروت هارمون دغه شوی هغه د پروټین په بنا دی، د پروټین نه جوړ دی. نو ګورئ تاسو چې کله هم غواړئ چې ښه بدن ولرئ پروټین خورئ. دغسې بل چې کوم دی امیونټي، زموږ ستاسو کله موږ ولې بیماران کېږو، خو زموږ امیونټي کمزوري ده، پروټین خوره پروټین. ګورئ دلته ګورئ د امیونټي کې دا غټ کار کوي، امیونټي کې څنګه کار کوي، مطلب په محافظت کې زموږ ستاسو د بدن چې کوم محافظت دی، مدافعه ورته وایي، هغې کې انټي باډي ورته وایي، انټي باډي هغې تولید چې کوم دی د انټي باډي په خپله پروټین دی، زموږ ستاسو په بدن کې کوم فولز دی که نه د انټيجن په مقابل کې تولیدېږي هغه په خپله د پروټین نه جوړ. نو ګورئ څومره اهم وظیفې اهم کارونه موږ ته کوي. دغسې ټرانسپورټ چې کوم دی زموږ ستاسو د بدن ټرانسپورټ، صحیح ده، ټرانسپورټ دا د چا په واسطه دی، د پروټین په واسطه باندې. ایچ ډي تاسو پېژنئ، هیموګلوبین، څه شی، هیموګلوبین دا په وینه کې دی. ښه، وینه څه شی کوي، ټرانسپورټر دی که وینه څه شی کوي، موږ او ستاسو د بدن ټولو برخو ته څه شی وړي، مواد دي، غذایي مواد هر څه چې هغه وړي راوړي. په دې وینه کې چې کوم دی ایچ بي دی، هیموګلوبین دی،
او د هیموګلوبین څه شی دی؟ دا پروټین دی. ها د هیموګلوبین څه شی دی؟ دا پروټین دی. دغسې دوی چې کوم دی انرژي ورکولی شي، ما مخکې یادونه وکړله، دوی څه شی کولی شي؟ انرژي ورکولی شي. او ګورئ تاسو ګورئ 4 کیلو کالوري انرژي ورکولی شي، ها تقریبا د پروټین په اندازه، د کاربوهایډریټ په اندازه باندې. خو دا څه شی و؟ دا زموږ ستاسو څه و؟ پروټین دی. دومره اهم کارونه موږ ته کوي. په دې باندې موږ بحث وکړو چې جوړښت یې څنګه و او دندې څنګه دي. اوس راځو یو بله موضوع ده، هغې ته وایي لیپیډ. څه شی؟ لیپیډ یا شحم یا غوړ. په دې باندې به اوس لږ رڼا واچوو، په دې به بحث وکړو. ګورئ عموما دا غوړ شیان چې کوي هغې ته موږ لیپیډ وایو. ها نو تاسو چې کله څوک درته ووایي چې لیپیډ، نو ستاسو ذهن ته به څه شی راځي؟ غوړ. ګورئ لیپیډ مطلب شحم، صحیح ده؟ لیپیډ مطلب شحم یا غوړ، صحیح ده؟ اوس ګورئ تاسو فیټي ایسډ ته پېژنئ، کیمیا کې ویلي، صحیح ده؟ کیمستري کې فیټي ایسډ شحمي تیزابونه او دغسې یو بل شی دی ګلیسرول ورته وایي. ګلیسرول د دوی د تعامل څخه چې کوم دی دا لیپیډ یا د شحم باسته راځي. ګورئ دا په خپله د انرژۍ ډېره قوي منبع ده، ډېر قوي سورس دی. که چېرته 1 ګرام لیپیډ، صحیح ده، 1 ګرام لیپیډ موږ وسوځوو، 1 ګرام شحم وسوځي، نو د هغې نه موږ ته تقریبا 9 کیلو کالوري انرژي منځته راځي. 9 کیلو کالوري انرژي مطلب 9000 کالوري انرژي موږ له 1 ګرام لیپیډ راکولی شي. د انرژۍ ډېر قوي سورس. کاربوهایډریټ موږ له 4 کیلو کالوري انرژي راکوله او دا 9 کیلو کالوري انرژي موږ ته راکوي. نو د انرژۍ بهترین سورس دی، ښه سورس دی. د دې سټرکچر چې کوم دی هغه د کاربن، هایدروجن او اکسیجن نه دی. ښه دا په خپله د عامه قدرت. ګورئ دا عضوي مرکبات چې کوم دي، عضوي ورته ولې وایي؟ چې هغوی د کاربن، هایدروجن، اکسیجن دغو نه جوړ شوي. نو ګورئ د کاربوهایډریټ، د پروټین د هغې سټرکچر موږ وویل که نو کاربوهایډریټ، پروټین دغسې دا ټول چې کوم دي د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او د دغو نه جوړ شوي، عناصرو نه جوړ شوي. صحیح. بل موږ وایو که تاسو خیال کړئ یو تیل وایي او بل څه شی وایي؟ شحم وایي. تیل او شحم، د دې تیل او شحم په منځ کې څه فرق دی؟ تیل چې کوم دی عموما د روم ټمپریچر ولا وایي، ها د کوټې په حرارت کې هغه مایع وي. تیل څه شی؟ مایع. او دا چې کوم دی نباتي سرچینه ده د تیلو، دا چې کوم دی نباتي سرچینه ده. بل دی شحم. شحم چې کوم دی هغه د روم ټمپریچر یا د کوټې په حرارت کې هغه جامد شیان دي، هغه حیواني سرچینې دي. صحیح ده؟ لکه دا د بصر عالم چې کوم هغه جامد شیان دي، هغه شحم دی. دغسې نباتي تیل چې کوم دي هغه مایع. صحیح ده؟ نو ګورئ دغسې دا نباتي سرچینې چې کوم دي د تیلو، دا باید موږ تاسو استعمال کړو، دا صحت ته فایده لري. دغسې حیواني سرچینې چې کوم دي د دې زیات استعمال، صحیح ده، زیات استعمال هغه په وینه کې کولیسټرول جوړوي، که نه د وینې غوړ زیاتوي. کولیسټرول اندازه پکې څنګه شي؟ لوړه شي. بیا هغه د وینې د دیوال څنګه شي؟ نری شاته شي، داسې کلک او تنګ شاته شي. هغه اخر کې هغه له د زړه سکته وشي، هغه بیمار شي، هارټ اټیک وله وشو، एकदम مړ شي. وجه څه وي؟ هغه چې کوم دی په زیاته اندازه سره لیپیډ خوړلی، شحم یې خوړلی. الله تعالی موږ له څه وایي؟ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. وخورئ وڅکئ خو اسراف مه کوئ. اسراف مه کوئ. ګورئ د دې نه څه شی تاله ملاوېدلی شي؟ هغه هارټ اټیک به تاسو ته وویل. کاربوهایډریټ چې تاسو وخورئ که نه، کاربوهایډریټ تاسو ډېر وخورئ، ښه ډېر وخورئ، نو هغلته تا ته د وینې چې کوم دی وینه کې د کاربوهایډریټ اندازه لوړه شي. هغلته تا ته شوګر بیماري، ډیابیټس میلاټس مطلب شکرې ناروغۍ هغې باندې تا اخته کېدی شي. د هغې نه ډایرکټلي انډایرکټلي په میلیونونو خلک هر ټایم مري، هغې نه مړه کېږي. نو الله تعالی څه وایي؟ ویې خوره ویې څښه خو اسراف پکې مه کوه. یو ډایټ پیدا کړه، یو بیلنس غذا، هغه بیلنس خوراک کوه، مه ډېره خوره مه کمه خوره. دغسې الله تعالی څه وایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. په خپلو لاسونو سره ځان د هلاکت طرف ته مه اچوه. څنګه وایي په خپلو لاسونو؟ تا کله ځان اور له غورځولی؟ ډایرکټ خو څوک ځان اور له نه غورځوي. او دغسې شحم ډېر وخوره، دغسې تا له کولیسټرول لکه د وینې غوړ دې زیات شي، هارټ اټیک هغه درله وشي، مړ شي. کاربوهایډریټ زیات وخوره چې دغسې شوګر درله وشي، مړ شي. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. په خپلو لاسونو سره چې کوم دی ځان هلاکت ته مه اچوه. نو اسراف کوئ. مخکې آیات ما تاسو ته وویلي دغسې ورزش چې کوم دی سپورټ هغه کوئ. الله تعالی څه وایي؟ حدیث شریف دی، شاید ما هغه حدیث شریف هېر خو دا مطلب دی زه تاسو ته ووایم چې المؤمن القوي خیر واحب الی الله من المؤمن الضعیف. دغسې حدیث دی که نه؟ نو هغه څه وایي چې دا مؤمن قوي او برابر هغه الله ته خوښ دی د هغه چا نه چې هغه ضعیف وي. که ته هر څومره عبادات وکړي، هر څومره روژې ونیسي، هر څومره ذکرونه وکړي، تسبیح اړوي، خو ستا خو پیدا صرف ځان نه رسي، ځان ته دې رسي. نو ته داسې څه وکړه چې نورو ته دې پیدا ورسي. اول خو جګ شه که نه، ورزش وکړه، سپورټ وکړه چې دا ځان دې په خپله جوړ شي. صحیح ده؟ دغسې وینې کولیسټرول، د وینې غوړ دې زیات نه شي، په شکر باندې اخته نه شي، چاغ نه شي، اوبیسټي، کاربوهایډریټ ډېر خورئ دغسې چاغېږي. نو ګورئ اول خو ورزش د دې لپاره وکړه چې دا خپل صحت دې جوړ. دغسې نور بیا داسې ورزش وکړه چې الله تعالی ته هم پکې غوره شي، دین اسلام ته دې پکې خیر ورسي. په دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي. دا د 10م کلاس د بایولوژي چپټر نمبر 3 پارت 2. نو انشاءالله see you soon in next lecture. فأنا خلاص